خو منګه مسلمانان سو وایو منګ وایو کچرته منګ د الله قانون په وطن او په ملک کې نافذ کو بیا به بندیزونه را باندې ولګي بیا به منګه پیسې کنګل شي اقتصاد به مو خراب شي فوز به مو وځپلی شي او زمونږ ولسونه به زمونږ په خلاف پورته شي دا ولې داسې خبرې کوو زمونږ عقیده خراب شوی دی عزتمندو زمونږ سوچ و فکر خراب شوی دی کله چې عقیده خرابه شي بیا خیر درته شر ښکاري شر به درته خیر ښکاري د الله د کتاب په نفاذ کې د هغې په جاري کولو کې ګوره الله پاک د خیر وعدې کړي دي او موږ په هغې کې څه ګورو موږ په هغې کې شر ګورو چې دې کې شر دی که دا موږ وکړو موږ بدبخته کیږو موږ ذلیله کیږو الله فرمایلی دي چې په جهاد کې عزت دی او نن مسلمان په جهاد کې ذلت ګوري هغه وایي که چې د جهاد خبره وکړم زه د اسرائیلو په خلاف باندې زه غږ پورته کړم او زه خپل فوج آماده کړم زه ځپل کېږم زه تهدیدېږم پیغمبر علیه السلام څه فرمایلی دي چې کوم قوم او کوم ولس جهاد پرېږدي دا خلک به الله پاک ذلیله کړي نو ګوره عقیده چې کله خرابه شي ټول خبرې الټه کېږي ګوره نبي علیه السلام څه فرمایلي چې په جهاد کې عزت دی نو اوس د معنی مسلمان څه وایي وایي په جهاد کې ذلت دی که جهاد وکړم نو زه به ذلیله شم د دې وجې نه عزتمندو 50 ملکونه دا مسلمانان دوی اجتماعي طریقې سره د دوی فکر نظر عقیده دا خراب شوی دی 50 ملکونه دا داسې دي لکه اقبال ویلیو وی بجا ہے عشق کے آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راگ کا ډیر ہے وی د عشق د محبت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم محبت ده دا د دې دغه ډیوه وی د مسلمان په زړه کې دا ختم شوی دی هغه ډیوه چې دی هغه مړه شوی دی چې کوم د عشق د الله د محبت جذبه وه وی اندھیر ہے وی تورتم شوی دی مسلمان ہی راگ کا ډیر ہے وی مسلمان نه دی اوس پاتې مسلمان نه څه شی جوړ شوی دی راگ کا ډیر د ایرو ډیری دی نه جوړ شوی دی ایرې دي ټول بس هېڅ اور پکې نشته د عشق د محبت د نبی علیه السلام او د محبت د الله هغه جذبه پکې نشته په مسلمان کې اقبال ویلی دی وی چون شود اندیشه قوم خراب ناصرا گردد د دست سیموناب کم قوم و کم ولس چې اندیشه خراب شي فکر خراب شي عقیده خراب شي ناصرا گردد د دست سیموناب سره او سپین په لاس کې واخلي هغې نه کوټه پیسې جوړېږي عزتمندو نن د مسلمان عقیده خرابه شوی دی نن د مسلمان نظر خراب شوی دی مسلمان د ذلت سره مخامخ شوی دی مسلمان الله هېر کړی دی مسلمان د الله قانون هېر کړی مسلمانان عزت د کفارو په غلامۍ کې ګوري مسلمان عزت په دې کې ګوري چې دی سپینې ماڼۍ ته سجده وکړي دی کرملن ته سجده وکړي